زه مو په اجازه ځم. علي ماته په تمه دی. صبر وکړه، داسې زر چیرته ځي؟ کینه لږه دمه وکړه. د نظمې دوی کور کې د هم چای سم ونسکه. زه تاسو ته چای راوړم. نه تاسو ته دې دارو شي. زه ورځم، علي په تمه دی. که تا ته یې اړتیا نه درلوده بیا یې زنګ نه واهه. خدای پوهېږي چې بیا به یې څه کړي وي. سلیمه وروره خیرات دی؟ اندېښمن ښکارې، کومه ستونزه ده؟ احمد وروره، نور به څه وي، ته خو خپله پوهېږې نو. علي په دې وروستیو کې ډېر بدل شوی. څومره چې هڅه کوم ورسره خبرې وکړم، هغه له مانه نورم لرې ځي. نن مې ډېر په سخته یې قانع کړ، غوښتل مې ځان ورسوم. اړتیا نشته چې دومره اندېښنه وکړې. مراد په دې ورځو کې په هغوی ډېر پام کوي او ته نور مهم کارونه هم لرې چې باید ورباندې پام وکړې. هر چېرته خو ځان نشي رسولی. وروره ته خو وایې چې مراد په هغوی باندې پام کوي. دا ستاسې ښه نظر دی، خو ما د مراد پخواني کارونه هم لیدلي، ځکه په هغه باندې باور نه کوم. تر څو چې کومه ګټه ونه لري له چا سره مرسته نه کوي. وګوره، کیدای شي دا خبره رښتیا وي، خو د یو چا په اړه ښه نظر لرل د بد نظر نه ښه دی. ته بیا هم د مراد په اړه ښه فکر وکړه چې ثواب وګټي. خو څنګه چې تا وویل که مراد په رښتیا هم غلط فکر ولري بیا دې خدای هغه اصلاح کړي. انشاءالله. زه نور ځم. د لیدو په هیله. د لیدو په هیله. خدای په امان. په ځان دې پام کوه. چیرته سلیم خون که زړه مې پتنګ شو. دا حالک مې کوم چیرته لیدلی، خو دا د یامور د ښوونځي ملګری نه دی؟ هو هماغه دی. ته تل هم داسې کوې. ته خو یو ځل د عمل په سمه بیه واخله که نه؟ پیسې نه لرم ته ولې نه پوهېږې؟ که یو ځلې په ټیټه بیه راباندې خرڅ کې څه کېږي؟ ډېرې خبرې دې وکړې. موږ ته خو دا مال مفت نه راځي. که پیسې نه وي مال هم نشته. هله ورکه شه. دلته راشه، مه تښته. دلته راشه، ودرېږه. منډه کاکا ولې ولاړه یې؟ راځه چې یو ځل هلته ورشو، کېدای شي چې موږ یې را په یاد شو. هله احمده لږې خبرې کولی شو؟ البته نیسان. خیرات دی؟ کومه خبره شوې؟ وګوره احمده، غلط فکر مه کوه، خو نورې نشم زغملی. باور وکړه احمده، څنګه چې لیف کاري هغسې نه ده. نیسان احمده زه هم انسان یم، زما صبر هم یو حد لري. څو ځلې مې ورسره خبرې وکړې خو هېڅ ګټه ونه کړه. نور خلک چې وي یوه فرښته ده، خو کله چې یوازې شو بیا د شیطان نه هم بدتره کېږي. نیسان کیدای شي ته به غلطه شوې اوسې، یعنې د داسې چلن لپاره باید یو منطقي دلیل هم ولري. کیدای شي ته به ډېره حساسه شوې، یعنې ځان مه ځوروه. دومره لویه خبره خو نه ده. ولې هېڅوک زما په خبره باور نه کوي؟ زه دروغ وایم؟ که کومه لویه خبره نه وای بیا به زه ولې خفه کېدم؟ احمده ته هم په هغه کور کې هېڅ کوم شی نه وینې؟ سمه ده، پوهېږم هغه د خور ده. کوم کارونه چې له هغې سره شوي زه هم پښیمانه یم، خو دومره بې وجدانه هم نه یم چې هغه بې ځایه ملامته کړم. سمه ده نیسان، سمه ده. وروسته له دې به ډېر پام وکړم. که اړتیا شوه له لیف سره هم خبرې کوم، یعنې که کومه ستونزه وه یو ځای به یې سره حل کړو. سمه ده؟ زمری څنګه ته ولې داسې په فکر کې ډوب شوی؟ وی نه پېژندلو، موږ د امور هغه ملګري یو چې موږ نه درمل اخیستل.
ځای ورک شئ زه دومره وخت نه لرم هر څوک چې وی لږ به ډار شوی و ژبه وی بنده شوې وه خو صبر وکړه ته هماغه کس چې موږ لټوو هغه هلک چې موږ باندې چاړه راویستلې وه هماغه دی په یاد مې دی زمری چیرته ځې اوس به ډېر کارونه وکړو ستا په څېر کسانو ته اړتیا لرو که موږ سره کار پیل کړي درمل به وړیا درکړو دا کار او درمل د تاسو ته مبارک وي سمه ده زمری خپله پوهېږي موږ سپارښتنه کوو خو اصرار نه کوو تا چې له ما سره دومره مرسته وکړه علي هله یوه دانه ته هم واخله هی صبر وکئ خیره دی زمری فکر دې بدل که ډېر ښه واخله یوه دانه دې خولې ته واچوه دا دی ستا د کار د پیل ډالۍ دي ډېره به ګټه وکړي ستا فکر په ځای نه دی ارامه به شي دا څه ډول کار دی زه به څه کوم زموږ لپاره به کار کوي کوم مال چې موږ درکوو هغه به نورو ځایونو ته رسوي ډېر اسانه کار دی البته وروسته له هغه به درمل وړیا وي ښوونکی هیله کوم ځواب راکړئ هیله کوم جابر هرومرو کوم بل پلان لري حاجرې کنه مراتې د فراپاړه څه نه ویل ګراني دومره سربت فکر مه کوه ښکاره ده چې غواړي حسین ته ځان ورسوي فرا هم هلته ډېر کسان پیژني هغه به هرومرو پوهېږي چې حسین چیرته دی حاجرې نه پوهېږم باور وکړه هېڅ نه پوهېږم چې څه فکر وکړم او په څه باور وکړم سهرا ته ډېره ښه پوهېږي چې کوم کار سم دی ګرانې خو نه غواړي چې هغه ومنې وګوره علي غواړي خپل پلار سره واوسي د مراد موخه خو درته ښکاره ده ښه نو د سلیم حال خو هم معلوم دی رښتیا وایې د مراد سپارښتنې له منلو څخه دا ښه ده چې جابر ته ووایم لږ تر لږه د خپل زوی لپاره به هغه وزغمم او هو کېدای شي په رښتیا بدل شوی وي که پخوانی جابر وای تر اوسه به یې ډېره ګډوډي کړې وای او علي به یې هم له ځان سره بیولی وای حاجرې سهرا زما په ان جابر تا سره په رښتیا مینه لري که نه نو ولې به یې ځان پولیسو ته تسلیماوه نه پوهېږم حاجرې زه یوازې غواړم علي خوشحاله واوسي ښه ده نو هڅه وکړه چې له جابر سره د اړیکې ښې کې دې سیمه کې هم هېڅوک تا نه غواړي هر څه چې وکړي بیا هم په تا باور نه کوي مراد به هم تل ستا شاوخوا ته ګرځي او هر کله تا ځوروي لکه کله چې جابر راغلی تر اوسه یو ځل هم ته نه یې خفه کړې رښتیا وایي په جابر باور نه لرم خو زما په ان تر ټولو ښه لاره هم دا ده علي چې راغی بیا ورسره خبرې کوم لږ تر لږه زوی خو به مې خوشحاله شي د هغه مسکا هم زما لپاره بسنه کوي ته به وګورې چې هر څه به ښه شي سهرا چارچ خلاص شو څوک غواړي دا ستاسې دي عارف را لېږلي دي سهرا دا ډېرې ښکلې دي زما لپاره دې اخیستې دي د خپل عمر تر پایه پورې به دا ځان سره وساتم سهرا ته زما لپاره ډېره ځانګړې سهرا دا واغونده چې ساړه دې ونه شي
او هو زما بوی به هم احساس کې دا واغونده تر څو هر ځلې چې یې واغوندم زه هم ستا بوی احساس کړ تا سره ډېره مینه لرم سهرا زما یوازینۍ غوښتنه دا ده چې بیا ځلې له تا سره یوه کورنۍ جوړه کړم جابره څو ورځې کېږي چې درته زنګ وهم خو ځواب نه راکوي او وګوره د پلار صبر مې پای ته رسیږي کالي ته قناعت نشي ورکولی هغه له صحرا سره یو ځای راوله دلته به یې کار حل کړو ستا د خبر په تمه یم ذره ته زنګ ووهه جابر ما ته دروغ ویلي دي د هغه غوښتنه لیدی حاجرې څه شوي سهرا دا بلبله دا څه دی ها تا خو ولیدل که نه جابر هیڅ ما سره مینه نه لري هغه یوازې علي غواړي هر څه یې زما د غولولو لپاره کړي ټول کارونه یې د علي اخیستلو لپاره کړي صبر وکړه سهرا لږ ارامه واوسه علي چې دا پیغام ولولي څه به وکړي زما په خبرو خو یې باور نه کوو خو اوس به یې په خپلو سترګو وګوري هغه به هم پوه شي چې جابر څنګه انسان دی د موبایل چارج مې خلاص شوی و البته چې علي به هم ډېر زنګونه وهلي وي دا نه څوک دی باله علي زه هلته راغلم خو ته هلته نه وې د موبایل چارج مې خلاص شوی و علي علي لږ پاتې و چې ما هم وغولوي حاجرې که باور مې پرې کړی وی او د هغه سپارښتنه مې منلې وای بیا که ټول یو ځای له دې ځایه تللي وای هغه وخت به څه شوي و ته پوهېږې سمه ده سهرا سمه ده ارامه اوسه زه یې خلاصوم بخښنه غواړم داسې ناڅاپه راغلم خو زر باید سره خبرې وکړو نه د هیڅ په اړه خبرې نه کوو نور نه تاسې او نه هم جابر تاسې او هم نشم زغملی وروسته له دې هېڅوک ماته ګواښ نشي کولی هیڅ چاته سر نه ټیټوم پوه شوئ هیڅ چاته هم نه څه شوي سهرا مېرمنې تاسې څه وایئ زه وایم چې وروسته له دې ماته ګواښ نشئ کولی هیڅ چاته هم اړتیا نه لرم ډېر ژر به هر څه ختم شي هم تاسې او هم به جابر د تل لپاره زما له ژوند نه ووځئ او زه مې هم له زوی سره خپل پخواني ژوند ته بیرته راګرځم علي ستونزه کې ګیر شوی څه شوي ایفا توربانې نشي توکي اخیستل ما ورپسې منډه کړه خو دا ته څه وایې ایفا علي له داسې خلکو سره څه کار لري نه پوهېږم خو زما په اند علي د هغوی لپاره د موادو کار کوي سمه ده زه هم در سره ځم علي باید زر پیدا کړو زه هم در سره ځم سهرا ته هم دلته پاتې شه کېدی شي علي کور ته راشي څنګه مو چې وویل مال مې تسلیم که اوس نو درمال راکوي زموږ نوی کس ډېر تکړه ښکاري همداسې نه ده پام کوه داسې کسانو ته مه ورکوه چې دا درملې هېڅ کله نه وي استعمال کړي همداسې ده خو یو ځل چې ترې ګټه واخلې بیا د نړۍ تر ټولو خوشحاله انسان بشي که زما ستونزې رانه هېرې کړي بیا هېڅکله هم ستاسې شا نه پرېږدم که د ده په شان لاس کسان ولرم دومره پیسې به وګټم چې شمېرل به یې راته سخت شي لیونی دی ښه او بد مال نه پېژني ته هغه خراب مال ورکړه که نه که په دې حاله کوم څه وشي بیا و به ګورو چې څه کېږي که د باندې څه ونه شول
مال به وازمایو په خلکو به په ډاډه زړه خرڅولی شو. زه هم نه پوهېږم چې څه کوي. ډېر وخت کېږي چې ترې احوال نه لرم میرال. ته ورته زنګ ووهه. مراد خو ستا زوی دی. د زنګ وهلو لپاره خو اجازې ته اړتیا نه لري. ته هم رښتیا وایې خورې. د شپې ډوډۍ ته یې راغواړم او د ارت په اړه به ورسره خبرې وکم. وبه ګورم چې څه خبرې دي. ها مراده زویه څنګه یې؟ راته ووایه چې چیرته یې؟ څه؟ ته څه وایې زویه؟ خدای دې په خپله پناه کې وساتي. سمه ده زویه، سمه ده. څه شوي شکران، کوم بد خبر دی؟ هیڅ پوښتنه مه کوه. علي نشه یي توکې کاروي یا یې خرڅوي، همداسې یو کار کوي خورجانې. څه؟ نشه یي توکې خرڅوي؟ مراده خپل کاروبار یې پرېښی او هغوی پسې منډې وهي. د دوی له امله به ستا په زامنو داسې نورې بلاوې هم راشي شکران میرمنې. یوازې همدا پاته و چې مراد د نشه یي توکو خرڅوونکو سره په جنجال اخته شي. دا کار هم وشو. هیڅ پوښتنه مه کوه، هیڅ پوښتنه. که سلیم خبر شي هغه به مور پسې ورشي. زویه څه شوي؟ خپه ښکارې. علي زه چې ورغلم هلته نه و. ځوان هلک دی زویه، کله کله داسې کیږي. دومره اندېښنه مه کوه. مور دې رښتیا وایي. د شپې خو حسن هم کور ته راځي، بیا به ورسره خبرې وکړي. زه تاته یو ښه زیری درکوم سلیمه. له نظمې ترور سره مې خبرې وکړې. افا اوزګې ته بورس ورکوي. ډېر ښه، خوشحاله شوم. د ترور کور ته د ورتګ لوی حکمت هم دا و. زه هم دا اوزم افا اوزګې ته خبر ورکوم. ډېر به خوشحاله شي. زه هم له تا سره ځم. لږه به تازه هوا کې هم وګرځم. افا اوزګه به هم وګورم. سمه ده، ته هم راشه. څومره ښه کار وشي شکران. ته ولې داسې ولاړې؟ دا ډېر ښه درمل دي، انسان بلې نړۍ ته بیایي. حاله نو نه زه یې نه غواړم. ته خو اوس ماشوم نه یې. حاله ومې ویل نه یې غواړم. اف ته هم ته دلته څه کوې؟ سلیم ښوونکي هیله کوم خوشحالي کوي. پلاره مزه اخر ته غواړې څه وکړې؟ ها ستا موخه څه ده؟ غواړې ما ووژنې څنګه؟ ما ستا لپاره څومره شیان په ځان ومنل. څنګه کولی شي داسې یو کار وکړې؟ څنګه داسې کولی شي؟ خپل غرور خو مې مات نه که. ته خو دا کار هم نشي کولی. زموږ دې حالت ته وګوره، د بېوزلو خلکو په څېر چې هغوی موږ نه غواړي بیا هم دلته ژوند کوو. علي زه دروغ وایم، هیڅوک موږ دلته نه غواړي، هیڅوک هم. که بیا راته داسې ووایې بیا هم هغه په تیږه ولم. زه له هیچا نه ډارېږم. زه ستا په څېر بې غروره نه یم. نور نه بحث دی. له ټولو نه غواړم لرې لاړ شم، له تاسې ټولو نه.
فرنیچرو په اړه مې پرېکړه وکړه. هغه کریمي رنګه کوچونه چې و هماغه اخلم. مور مې وایي زر به خیرن شي. رنګ یې ښه نه دی خو زه یې په ډېرې خوشحالۍ پاکوم. که څه هم که ما دا کار ونه شو کړه ته به یې پاک کړې. د سړیانو کار خو هسې هم ښه وي. سلیمه بخښنه غواړم فکر مې نه و. څه دې وویل؟ مهمه نه ده. ښه شو چې واده نه اورېدل ځکه ومې ویل چې د کور په کارونو کې به ته هم مرسته کوې. ای خدایا ستا خبرې په ډېر غور سره اورم. زه هم همداسې. اوزګې سلام ښوونکیه. علیکم سلام. څنګه یې اوزګې؟ ډېر وخت وشو چې ته مې نه یې لیدلې. ښه یم اصلي خوري. ایفا په کور کې نشته؟ له ښوونځي وروسته د کور مالک لیدو ته ورته ښوونکیه. هغه ویل که نن کرایه ورنکړو بیا به محکمې ته شکایت وکړي. پیسې شته خو فکر نه کوم کرایه پوره کړي. نورې زه ورکوم. همدومره بس دی؟ مننه کوم. زه هم مننه کوم. علي چیرته دی؟ نن یې غوښتل ما سره ووینې. ایفا او علي دواړه نشته. کیدای شي یو ځای به چېرته چکر وهي. هغه سلیمه زه وایم چې کرایه ته یوسې. هغه سړی بېادبه دی. کیدای شي کوم څه ووایي اوزګه به خفه کړي. رښتیا وایي. زه یې ور وړم. تاسې څه کوئ؟ موږ هم دلته تا ته په تمه کېږو. څنګه اوزګې؟ سمه ده. په هر حال د لیدو په هیله. مورې حالته ده علي حالته ده. زویه ته ښې؟ علي ځواب راکړه په تاسو شوي علي. هیله کوم ځواب راکړه. تاسې اجازه راکئ زر تر زره یې باید روغتون ته بوځو. ایفا مرسته وکړه. دا منم چې پخوا زموږ په منځ کې ځینې بدې پیښې شوې وې خو هغه ټول کارونه تیر شول. همداسې نه ده؟ لږ څه نوره هڅه هم وکړه راخیستی شي. دا المارۍ ګانې هم ډېرې لوړې دي. زه هره ورځ هغه ځای نه شیان رااخلم خو قد مې هیڅوک نشو. ګرانې لږ څه نوره هڅه وکړه. لږ څه نوره. لږ څه نوره هم. اصلي خوري. هله نو هر څوک غلطي کولی شي. زه غواړم یوه نوې کتابچه خلاصه کړو او پخوانۍ کتابچه بنده کړو. یوه بله خبره هم درته کوم. ستاسې د بورس موضوع مې حل کړه. تاسې به هم له دې ستونزو نه مژغورل شئ. داسې به خپلو درسونو ته لا ښه پام وکئ. د دواړو خواو لپاره به یوه نوې کتابچه خلاصه کړو. څه نظر لرې؟ ډېر خو به په تمه شوي نه یې؟ نه ما اوزګې هم یو بل سره کیسې کولې. د کور مالک ته مې کرایه ورکړه.
وروسته له دې مو بې ځایه نه پتنګوي. هغه باید یو ځل مورته مې زنګ وهم په اجازه مو. ښوونکیه زه هم غواړم د یو څه په اړه تاسو سره خبرې وکړم. بله مراده څه مو وکړل؟ سمه ده. افت ته هم ووایه چې سلیم ته زنګ ونه وهي. که سلیم خبر شي په منډه به هلته درشي. ته پوه شوې؟ بله بله. د زنګ وهلو وخت نه دی، بند که. ایفا زنګ وهلی. خدای دې ووهي. بله ایفا. ښوونکی د علي حالت خراب دی، نشي توکي کارولی دي، اوس روغتون ته بیایو. باز ځای نو موټر ته پورته شه. هو که تاسو راشئ ښه به شي. سمه ده، همدا اوس درځم. زه باید همدا اوس روغتون ته لاړ شم. همدا اوس. څه شوي ښوونکیه؟ علي روغتون ته بیولی چې راغلم درته یې وایم. سلیمه صبر وکړه، ما به څوک کور ته بیایي؟ رښتیا وایي نه کېږي چې مور دې درپسې راشي؟ تر څو چې هغه راځي ناوخته کېږي ته مې بوځه. 5 دقیقې وخت دې هم نه نیسي. ما خو داسې دلته نه پرېږدې که نه؟ سمه ده، باید بیړه وکړو. ښوونکي علي باندې څه شوي دي؟ چې راغلم بیا درته وایم. مهرباني وکړئ، کوم څه څکئ؟ وروسته راشه. وروسته زما مغزه مې خرابه وه. دا جلۍ نو څه شوه؟ که هغه رانشي که ماته یې ځواب راکړی بي بیا؟ وګوره زمری، سیند بې څپو نشي اوسېدی او زړه هم بې مینې. د چا چې یار ښکلی وي د هغه سر له بلاو نه خلاصېږي. اوس چې دې لارې ته دننه شوی یې د هغې نظم باید ومني او غوسه هم. البته دومره په اسانۍ خو نه راځي ناز کوي. لږ څه ناز کوي چې ارزښت یې ډېر شي. یوه خبره ده چې ډېر ناز د رجایي نه خوښیږي. او هو دا خبره هم ده که هغه ستا خواته نه راځي ته باید د هغې خواته لاړ شي. منډه که رجایي. د ناروغ خپلوان څوک دي؟ زه یې مور یم. د زوی معده مو مینځو. تاسې پوهېږئ چې څه یې خوړلي؟ وګورئ که تاسې کوم معلومات لرئ نو هیله کوم موږ ته یې ووایئ، زموږ کار به اسانه شي. آیا نشهیي توکي کارولي؟ هو فکر کوم هم داسې ده. موږ باید پولیسو ته خبر ورکړو. نه هیله کوم ډاکټر صاحب هرومرو کومه غلطي شوې ده، کنه نو زما زوی نشهیي توکي هیڅ نه پیژني. وګورئ قانون هم داسې دی. داسې حالاتو کې باید پولیس ته خبر ورکړو. اوس که اجازه راکړئ باید د زوی درملنه مو پیل کړم. سهرا حاجرې علي نشهیي توکي کارولي دي. زما زوی څنګه داسې کار کولی شي؟ سمه ده، آرامه اوسه سهرا. راځئ په خیر راغلی. راځه کېنه. نه زه نه کېنم، باید زر تر زره لاړ شم. څه شوي لورې، څه ستونزه لري؟ بیا را باندې درد راغی. په لاره کې مې په سختۍ ځان کنټرول کړ. د څه شي درد؟ هماغه د تل په شان درد مورې. درمل مې دې اخیستي؟ بیا دې هېر شوي که نه؟ ته خو پوهېږې که زه هغه ونه خورم څه را باندې کېږي. ومې کتل لورې په درملتون کې خلاص شوي وو. خو اوس یې باید واخلې که نه؟ زما درد به نور هم زیات شي. اصلي زه نه پوهېدم چې ته داسې دردونه هم لرې.
و مې نه غوښتل چې تا ته هم ووایم او خفه دې کړم. هغه ته یې راوړلی شې؟ سمه ده سمه ده ته لاړ شه. مورې نه کېږي هغه درمل ته راوړې؟ سمه ده دلته خو نه و، د ساحل په درملتون کې به یې وګورم. ډېره ناوخته نه کې سمه ده، یوازې چې پاتې شم ډارېږم. میرال مورې تاسې پاتې شئ، زه ځم درمل اخلم. د درملو نوم څه دی؟ ته لاړ شه، زه یې په پیغام کې درته لیږم. سمه ده زه یې اوس راوړم. علي په روغتون کې دی، که زه یې پرېږدم بیا به سهار پسې لاړ شي. والا آفرین لورې، ورځ په ورځ د تمثیل ښه کېږي. زه د هم وډاره کړم. هغې د څه شي درمل به ورته ولیکي؟ د درد درمل نو. هسې هم سر مې ډېر درد کوي. د دې صحرا نومې ښځې بلاګانې هېڅ زما له سره نه لرې کېږي. یو ساعت د چای په باغچه کې تاسو ته پته مه وه. ای مورجانې زما خو دا خبره هیره شوې وه. که ماته مورجانې ووایي بیا دا کار نه کېږي. تاسو وویل مورجانې؟ ستاسې ګرانه مورجانه ژوندۍ ده، کېدای شي اړتیا شي چې لاس یې ښکل کړم. څنګه به یې ښکلوې؟ د مرګ نه یې 2 اختره تېر شوي دي. رښتیا ما ولې د تا سره لیدل؟ هیر مو شول چې تاسې زه د خپلو وحشي ګاونډیانو له لاسه ژغورلی وم. زه هم همداسې ستاسې پوره وړی شوم. د مننې کولو لپاره مې تاسو سره چای څښه. ای داسې لوی پور یوازې په چای باندې ادا کوې؟ ډېر ټوکې په خدای. خپل ځان خو نشم درکولی نو که نه؟ اوف ای دا د پور مسله ډېره اوږده شوه. زه یوه عصري نجلۍ یم. دا پرسکونه واخله ما سره یوسه چې دا د پور مسله وتړل شي. سمه ده دا به در سره یوسم، خو پور نه ادا کېږي خبره اوسې. ای مورجانې مشتریان هم راغلي دي. سمه ده رجایي سمه ده، هسې هم کور مې نږدې دی. د لیدو په هیله. یوه شیبه هله نو دا به کله زما په مینه پوهیږي. او خانم شاه ډېرې جای خو په تا زړه بایللی. وګوره هره ورځ د پتنګ په څېر ستا د کور شاوخوا ته ګرځي. نه خورجانې دا خبره له کومه شوه؟ د تورکان شورای په څېر ځوان به ولې په ما زړه بایلي؟ تورکان شورای څېره یې بلکل د انسان په څېر ده. نور داسې ورته ووایه. او ښه به وي چې ښاغلي رجایي ته د یولماز ګونې لقب ورکو. بدرنګه دی خو هر څنګه چې وي یو پاچا دی. که څنګه ما ته وګوره داسې خو به نه وي چې ستا هغه پټ مین کوم بدرنګه پاچا وي خورجانې. حسنم هغه خو تا پسې لیونی شوی دی. ته کوم پټ مین لرې که څنګه؟ البته خورجانې ډېر لیکونه یې ورته رالیږلي دي. هو ښه ووایه څه یې درته لیکلي؟ سمه ده خورې وروسته به بیا خبرې وکړو. هله زه لاړم. لورې له ډوډۍ نه مخکې باید بسم الله ووایو. هېر شوی مې و مورجانې. ښه نو ډوډۍ په کوم لاس وخورو؟ په ښي لاس. ولې؟ ځکه موږ باید یوازې خواړه وخورو او شیطانې نه. زینب ډېره بختوره نجلۍ ده. کېدای شي اوس به نه پوهېږي خو راتلونکي کې به ښه پوهه شي. زه هم ډېره بختوره یم چې په دې کورنۍ کې یم. انسان نشي کولی د تقدیر مخه ونیسي. زه اوس باور لرم چې دا هر څه به زما په تقدیر کې لیکل شوي وه. په خپل اوسني حالت شکر باسم. له خاوند نه مې وژغورل شوم خو ورور سره مې بیا ځلې یو ځای شوم. که موږ له تقدیر نه عبرت واخلو راتلونکي کې به هر څه زموږ په ګټه سرته ورسیږي. خو که په خپل تقدیر باندې نیوکه وکړو د دې لامل ګرځي چې خپل راتلونکی ژوند هم په ستونزو کې تیر کو. شاعر څومره ښه ویلي د حق لاره شر هم په خیر بدلوي. فکر مه کوه چې تا ته به زیان ورسیږي. هر څه چې خدای تا ته وغواړي هغه تا ته درکوي. رښتیا وایې ورور جانه. زه هم له همدې عمله ډېر ارامه او خوشحاله یم.
نورې وریجې هم درته واچوم؟ نه غواړم. تاسو ټولو ته دې دارو شي. زینب جانې درسونه دې څنګه مخ ته ځي؟ ښه دي. که پولیس راشي بیا به څه وشي؟ که ډاکټر هم ووایي چې نشه یي توکي کارولي بیا؟ هڅه کوم هغه قانع کوم. که زما خبره ونه مني بیا د خپلو ملګرو نه مرسته غواړم او دا موضوع په یو ډول حلوم. تاسو اندېښنه مه کوئ. له دفتر نه یې زنګ وهلی. زما پان کوم څه پیدا کړي؟ بله. هو سمه ده. سهرا مېرمنې ما سره راشئ. هو سمه ده. حسین خبر شوی چې جابر هغه لټوي. له سوریې نه یې حرکت کړی استانبول ته را روان دی. که حسین ځان تسلیم کړي بیا به جابر وژغورل شي. که حسین مو پیدا که ځان سره یې وساتئ. بیا ما ته هرومرو خبر راکئ تر څو چې ما درته څه نه ویلي هېڅ کار هم ونه کوئ. سمه ده ښاغلی مراده. زما سپارښتنه تر اوسه په ځای ده. که زما خبره ونه منئ بیا د حسین مخه نه نیسم. هغه به هم خپل ځان تسلیم کړي. د جابر ګناه به ځان ومني. داسې به جابر هم آزاد شي. پریکړه ستاسې ده. هر څه چې ووایي هماغه کوم. ما ته لږ نور وخت هم راکئ. فکر کوم بیا خپله پریکړه درته وایم. نیسان ته ولې هغې سره داسې چلند کوې؟ نه وینې چې لیف څومره خفه کېږي؟ ته هیڅ نه پوهېږې هغه غواړي تا وغولوي. نیسان وګوره خو اوریندار جانې زه نه پوهېږم چې څه ګناه مې کړې خو ډېره بښنه غواړم. ما هیڅ کومه بده موخه نه درلوده. خو که ته ناراحته کېږې بیا زه بل چېرته هم خواړه خوړلی شم. داسې نه کېږي. په یو کور کې ژوند کوو خواړه هم یو ځای خورو. که کومه ستونزه را پیدا شي په خپل منځ کې به یې حل کړو. خو داسې جلا اوسېدل له موږ سره ښه نه ښکاري. ایفا علي څنګه دی؟ ډاکټر څه وویل؟ خو اوس هغه پخواني وختونه تېر شوي. هېڅ کار هم نشي کولی. څه؟ هغه په دوا موا باندې څه پوهېږي لورې؟ وروسته بیا د معاینې لپاره راځم. تر هغه وخته پورې وخت لرئ. له قاصده کار وکړه. نیسان ته په ما باور نه کوې.